امنیتي ځواکونو روزګان کې د طالبانو له زندان څخه دوه نوي ملکیان خوشي کړي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي د روزګان امنیتي قومندانۍ مسؤلینو او ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو زندان مات کړی دی او دوه نوي ملکیان یې ترې خوشي کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبره کړې خبرپاڼې کې ویلي دغه کسان وسلوالو طالبانو پرون جمعه د دې ولایت د مرکز ترینکوټ ښار له یو تفریحي پارک څخه له ځان سره بیولي وه. خبرپاڼې زیاته کړې کله چې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې وسلوالو طالبانو ملکیان له ځان سره بیولي دي نو عملیات یې ترسره کړل او دغه دوه نوي ملکیان یې بیرته د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړل. کورنۍ چارو وزارت ویلي په دغه عملیاتو کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې طالبان په میدان وردګو کې 55 ملکیان تښتولي وه. تر دې برمته نیونې وروسته د ملي امنیت شورا سلاکار وویل طالبان له حکومت سره د زرو بندیانو تبادلې لیست بشپړولو په لټه کې دی. حمزه محب هغه مهال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل طالبان د دې لپاره چې دغه لیست تکمیل کړي د خلکو په برمته نیونې لاس پورې کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر اساس باید د طالبانو 15000 زندانیان خوشي شي، په مقابل کې به طالبان هم د حکومت پورې اړوند زر بندیان خوشي کوي. خو حکومت د طالبانو د بندیانو خوشي کولو سره مخالفت کړی دی. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله پامان.